د افغانستان د کراټې سازمان په تیرو ورځو کې په ننګرهار ولایت کې د سولې کپ په نامه د کراټو یوه سیالۍ جوړه کړې وه. په دغو سیالیو کې 120 تنو د کراټو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې سلګونو کسان یې نندارې ته ورغلي وو. د څلورو ولایتونو ترمنځ د ختیځ په سطح باندې جوړې شوي دي 120 لوبغاړي په 9 بېلابېلو وزنونو یا کټګورو کې چې نوي ځوانان او لویان او ماشومان پکې برخه اخلي تر چتر لاندې جوړې شوي دي. نوموړی کپ د سولې په نامه دی. د کراټو په دې سیالیو کې اکثرو تنکیو ځوانانو برخه اخیستې وه. دوی وایي په هیواد کې لوبې هغه وخت وده کولی سي چې بشپړ امن وي. نن ورځ چې دلته څومره ځوانان راغلي دي، همدارنګه 100 کسان دي، همدارنګه زیات یا هم 120 ورزشکاران او عام خلک. د دوی یوازینۍ موخه همدلته یوازینۍ موخه یې دا ده چې په وطن کې صلح او امنیت راشي. همدارنګه د دې موږ ټول په یو غږ باندې دا غږ کوو چې دولت همدارنګه طالبان زموږ غوښتنو ته احترام ولري او صلح وکړي. د کراټو دې سیالیو ته نه یوازې ځوانان ورغلي وو بلکې د لویو عمر سړیو او سپین ږیرو یې هم ننداره کوله. وایي داسې لوبې ځوانان له نشو او نورو ناوړه کارونو راګرځولی سي. موږ دغسې راغلي چې دلته دغه دی هلکان کراته کوي او راغلي دي او موږ پرې خوشحاله یو. دا ساعت موږ غواړو چې دا شی وشي او وطن کې ارامي راشي او موږ روزانه خوشحاله یو ورباندې. د کراټې سازمان مشر وایي د کرونا وایرس له کبله ورزشکاران له لوبو لرې پاتې وو، ځکه یې دا سیالۍ ترسره کړې چې د اپریل پر 9 په کابل کې د افغانستان په کچه د کراټو سیالیو ته د ختیځو ولایتونو یوه لوبډله وټاکي. تاسې ګورئ چې 120 لوبغاړي د 20 نه ډېر ریفریان او د په سلهاوو تماشاچیان چې راغلي د دوی ټولو غږ دا دی په حکومت په ټولو اړخونو باندې غږ کوي چې امن ته نور افغانان او د دغې خاورې اوسېدونکي د جنګ نه په تنګ راغلي دي، امن غواړي، سوله غواړي. په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې له کرکټ، فوټبال، کراټې او سوکمهانې سره نورو لوبو هم ډېره وده کړې ده. خو ورزشکاران وایي په دې هیواد کې روانې جګړې د ژوند د نورو برخو ترڅنګ پر لوبو هم خپل سیوری غوړولی دی. بارکوال میاخیل، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.